د اشرف غني رښتینولي ورو ورو ثابتېږي. ایران هم ومنله چې امریکا له غني سره دوه مخي وکړه، خو غني یې هم پلان ناکام کړ. دا چې څنګه نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو سره د خلیلزاد د دوحې تړون هغه معامله وه چې د اشرف غني او افغان حکومت چارواکو سره د ډیرو نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شوی و او دوی یې مخالفت کوه او دلیل یې هم دا ښوده چې په یاد تړون کې د افغان حکومت نه شاملول یو ستره تېروتنه وه. تازه خبر دا دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مقام رسول موسوي زلمي خلیلزاد او د سولې په نوم هڅې نقد کړي. هغه پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره نه بلکې د نظام بدلولو لپاره کار کوه. د موسوي په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خلیلزاد او د دسیسې ناوخته پو او له هیواد نه وتو سره په آګاهانه یا ناګاهانه ډول خلیلزاد سناریو خرابه کړه. دغه لوړپوړي ایراني ډیپلوماټ په عین حال کې نه دی ویلي چې ولسمشر غني له هیواده وتو سره ښه که ناښه پرېکړه وکړه. ولسمشر غني تېره اونۍ په یو مرکه کې ویل چې د دوحې تړون افغانستان کې د یو ګډ حکومت او د سولې تړون نه بلکې د امریکایي پوځیانو وتلو او افغانستان طالبانو ته د سپارلو تړون و. هغه وویل په هیواد کې پاتې کېدل به یې د طالبانو او پاکستاني استخباراتو په لاس د جمهوریت او د هغه د سپکاوي او وژل کېدو ورهاخوا د طالبانو د په زوره ترلاسه شوې واکمنۍ د مشروعیت ورکولو سبب شوی وای. زلمي خلیلزاد بیا د هیواد نه د ولسمشر غني وتل د هغه په اصطلاح د سولې پلان د ناکامولو سبب شو. په همدې حال یو شمېر هیوادوال وایي دا چې امریکا غوښته خپل پوځیان هم په آرامه توګه له افغانستان نه ونه باسي او نظام هم طالبان ته وسپاري چې نړیوال مشروعیت هم ولري، خو غني دا پلان ناکام کړ ځکه اوس د خلیلزاد په ګډون طالبان او امریکایي چارواکي پر اشرف غني غوسه دي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.